د قوشتېپې کانال په اړه د طالبانو زبردست اعلان. وایي له هیڅ چا نه یریږو او په زوره یې تکمیلوو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د قوشتېپې کانال په جوړولو کې لا چا نه ویریږي. هغه په یوې ټلویزیوني مرکه کې د یاد شوي کانال د جوړولو د چارو پیل د خپلې ادارې له لویو لاسته راوړنو وباله او زیاته یې کړه چې مخکني نظام د ځینو هیوادونو له ډاره د ډیرو امکاناتو د لرلو ترڅنګ د دغه کانال د جوړولو چارې نه پیلولې. هغه ویلي ځمکه مو خپله ده، پیسې مو خپلې دي، که د چا خوښه وي یا نه موږ یې په خپل مټ او زور تکمیلوو. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په یوه تازه راپور کې د طالبانو او ازبکستان ترمنځ د یاد شوي کانال د جوړېدو په سر د اړیکو د ترینګلتیا وړاندوینه شوې ده. اکانومیسټ خپرونې په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د ادارې له لوري د قوشتېپې کانال افغان کروندګرو ته د ګټې ترڅنګ ازبکستان سره د طالبانو د ناندریو سبب ګرځي. یادې مجلې لیکلي چې ازبکستان د پنبې د کروندو د خړوبولو لپاره په آمو سیند تکیه کوي، خو د قوشتېپې کانال کیندل کولی شي د دغه سیند د اوبو اندازه کمه کړي. د دې مجلې په اساس د پنبې کښت په ازبکستان کې د کارموندنې او وارداتو اصلي سرچینه ده او د سیند د اوبو کمښت د دې هیواد پر یاد شوي صنعت منفي اغیزه کوي. له دغه راپور خپرېدو وروسته د عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد ته ینج په یوه ټلویزیوني مرکه کې د قوشتېپې کانال د جوړېدو مخالفت کړی چې د خلکو توند غبرګون یې پارولی. د دوستم منتقدانو نوموړی او ډله یې د افغانستان پر ځای د ازبکستان ګټو ته ژمن ګڼلی او د طالبانو ادارې یې د دغه کانال د جوړولو په هڅو ستایلې ده. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.